د افغانستان د اسلامی امارت د مالیې محترم وزیر صاحب، د کادرول د افغانستان بانک رئیس صاحب، د بانکونو قدرمنو سهامدارانو، رئیسانو، د رسنیو استازو، ټولو موجوده مشرانو کشرانو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترمو، لکه څنګه چې تاسې په جریان کې یاست، د 1440 هجري کال د ربیع الثاني په 22 نیټه موږ تاسې د بانکونو د ستونزو د حل په موخه غونډه ترسره کړې وه چې په ترڅ کې یې ستاسې لخوا اووه وړاندیزونه سوي وه. الحمدلله ټول ادارو لکه د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت، د مالیې وزارت او د افغانستان بانک پر هغو وړاندیزونو عمل کړی دی او نورو ادارو ته یې هم په اړه د اړینو کړنلارو ښوونه سوې ده چې دغه کړنې د هیواد د رغولو په ځانګړي ډول د بانکي سکتور ودې ته د اسلامي امارت ژمنتیا ښیي. بانکي سکتور د هیواد په رغونه او پرمختګ کې د ځانګړي رول لري او د تیرې غونډې څخه را په دې خوا په بانکي سکتور کې د پام وړ پرمختګونه رامنځته شوي چې یو له مهمو لاسته راوړنو څخه د هیوادوالو او تجارانو د اعتماد بیا رغونه بلل شوې. بناءً یو ځل بیا تاکیداً وایم چې تجارانو او عام افغانانو ته د غوره بانکي خدمتونو وړاندې کول او هم د بانکي سکتور په وده او هم به د هیواد په پرمختګ کې مهم رول ولوبوي. د تیرې غونډې د خبرو په تاکید او همدارنګه په بانکي سکتور کې د خلکو د ستونزو د حل په موخه یو ځل بیا تکراراً وایم چې په بانکي سکتور کې د ډیرو پرمختګونو ترڅنګ یو لړ ستونزې هم شتون لري چې په یو یا دوه بانکونو کې د نغدنګي ستونزه ده. د دغې ستونزې د حل په موخه ستاسې همکاري او ژمنتیا ته ځانګړې اړتیا ده. پر تاسې ښاغلو یو ځل بیا غږ کوم چې خپل وطن ته راستانه شئ او د خپلو بانکونو له چارو څخه ښه څارنه وکړئ تر څو هم ستاسو مشتریان ډاډه وي او هم د خپلو بانکونو او وطن په بیا رغونه کې ونډه واخلي. یقیناً د افغانستان پر اقتصاد دنیا قائله چې مخ پر بهبود او مخ په وړاندې روانه. دا یوازې زموږ ذمهداري او مسؤلیت نه و، دا ستاسو همکاري او زموږ سره ژمنتیا وه چې وموکړه. د اسلامي امارت په نمایندګۍ تاسو ټولو ته ډاډ درکوم چې انشاءالله ستاسو غوښتنو ته به د قانون په چوکاټ کې پوره رسیدګي وشي. د افغانستان اسلامي امارت د افغانستان د خلکو د اقتصادي ستونزو د حل په موخه کوټلي ګامونه پورته کړي او د افغانستان د اقتصادي ستونزو د حل لپاره پوره ژمنتیا او اوږدمهاله پلان لري چې له جملې څخه یې د کاري فرصتونو برابرول، د انفلاسیون کنټرول، د قانوني استخراج، د زراعت د سکتور معیاري کول، د اوبو مدیریت، د بهرنیو پانګوالو جذب او شرایطو ته برابرول او په ټوله کې د اقتصادي ودې لاسته راوړل او افغانانو ته هوسا ژوند برابرول دي. د یادولو وړ ده چې د داسې یو لوی هدف ترلاسه کولو یوازې د حکومت لخوا
ستونزمن کار دی او د دې هدف د ترلاسه کولو لپاره د بانکونو، تجارانو او پانګوالو همغږي او همکاري مهمه ده، ځکه په یوازې سر باندې حکومت نشي کولی چې ټولې چارې مخته روانې کړي چې ستاسو همکاري او همغږي نه وي ورسره. او ستاسو محترمینو څخه هیله مند یم چې په دغه برخه کې لازمه همکاري وکړي. د یاده شویو مواردو او د مالي او بانکي سکتور اوسنی حالت په نظر کې نیولو سره د مالي ثبات کمیټې دغه غونډه د خاص اهمیت لرونکې ده او هیله مند یم چې د بانکونو د سهامدارانو او د مالي ثبات کمیټې دا غونډه به د هیواد لپاره او په ځانګړې توګه د بانکي سکتور د ستونزو په هوارولو کې ګټوره تمامه شي انشاءالله.